د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف ښار کې په لومړي ځل د کرکټ هارډبال 10 اوریزه رمضان جام سیالۍ پیل شوې. د بلخ ولایت د کرکټ مسؤل وایي د دې لوبو سربیره په راتلونکي کې پلان لري چې بلخي کرکټرانو ته نورې سیالۍ هم برابرې کړي. دا سیالۍ خو رمضان جام په نامه موږ په لاره اچولې دي چې دې کې 6 ټیمه دي. نو د 6 ټیمه به هر ټیم به تقریبا 3 لوبې کوي چې دا 10 ورځې به دوام کوي. راتلونکي به انشاءالله موږ ښه ټورنمنټونه د هلکانو لپاره وباسو. انټر کلب سیالۍ هم را روانې دي بعد له اختره انشاءالله هغه به ښه منظمې مخته بوځو. ښه ټورنمنټ به د هغو کې جوړ کړو او نور انشاءالله موږ ټورنمنټونه لرو. په نوي کال کې انشاءالله نوي ځوانانو لپاره به ټورنمنټونه نور په لاره واچوو. د دې ولایت یو شمېر د کرکټ لوبغاړو له بلخي سوداګرو وغوښتل چې د نورو لوبو د مالي ملاتړ ترڅنګ د کرکټ لوبو هم ملاتړ وکړي. په رمضان جام کې لوبېدونکو لوبغاړو د دې ولایت د کرکټ پر مسؤلینو غږ وکړ چې د بلخ ولایت کرکټ د ښه والي په موخه دي د کرکټ لوبو داسې سیالۍ ډېرې کړي. مزار ولایت کې موږ ډېر ښه تجاران لرو، ښه سوداګر لرو. نو هغوی نه هم همدغه خواهش دی چې راشي دغه د نور سپورټس په بغل کې لکه څومره فوټبال سپورټ کېږي، بوسکشي سپورټ کېږي دلته، نو دا کرکټ سره هم باید لږ لیوالتیا وښیي، لږ د خپل مالي سپورټ دې خواته هم را نږدې کړي. انشاءالله بلخ کرکټ به ډېر غټ نوم ولري راتلونکي کې. نو مونږ د محمد الله ثابت نه د غوښتنه دا د زموږ نماینده صاحب نه چې انشاءالله شروعات کې دا ډېر ښه د پیل مونږ ته ښه ځکه رمضان کپ چې مونږ ته برابر کړ دا پخلی یادېږي. د رمضان کپ کې 6 ټیمه شتون لري لکه بلخ خپلواک ټیم او نور نو انشاءالله آینده کې به دوی هم یو په سله ښیي انشاءالله. بلخوا بیا د کرکټ مینوال وایي د بلخ ولایت کرکټ په وروستیو کې ډېر پرمختګ کړی او د رمضان جام د پیلېدو هرکلی کوي. دوی له مسؤلینو وغوښتل چې په راتلونکي کې د کرکټ مینوالو لپاره ورته نورې سیالۍ هم برابرې کړي. بلخ ولایت ماشاءالله په د 2 کلونو کې د کرکټ په بخش کې ډېره لاسته راوړنې لري او مخکې پیشرفت کړی دی. زموږ ټیم په 2 کلونو کې هغوی ګریډ 1 ته کوالیفای کړی دی چې غټ میچونه دي د افغانستان په سطحه باندې. او ورسره د مسؤلینو مخواست ده چې دا څنګه چې دوی په رمضان کې رمضان جام سیالۍ ترتیب کړي دي همداسې د کال په اوږدو کې نورې سیالۍ هم د ولایت بلخ د لوبغاړو لپاره اماده کړي تر څو لوبغاړي موږ وکولی شي نورو غټو ایونټونو کې هم شرکت وکړي. موږ ته میچونه برابر کړي، داسې سیالۍ په لاره واچوي. نو دې نه ښاروال نه ډېره مننه چې موږ ته دا ټورنمنټ په لاره اچولی ده. نو دا ډېر ښه ټورنمنټ د رمضان جام. د یادونې وړ ده چې په لومړي ځل په بلخ ولایت کې د رمضان جام سیالۍ پیل شوې. د بلخ کرکټ د مسؤلینو پر وینا پلان لري چې په روان کال کې د دې ولایت د مرکز په شمول په بېلابېلو ولسوالیو کې د کرکټ ټورنمنټونه په لاره واچوي.